زه ضیاءالله کساب یم چې ما په اړه باندې په فیسبوک کې غلط عکسونه جګ شوي دي، خو زه خلکو نه دا خواهش کوم چې زه دا غلط کاروبارونه مې نه دي کړي او نه کوم چې کوم موبایل مثال خبره په فیسبوک کې مې عکسونه جګ کړي، هغه باندې مې رسمي عریضې کړي دي. انشاءالله په د 2 ورځو کې به خپله د میډیا له لارې نه هر څوک وویني چې ما باندې غلط تور لګولی او شخصي دښمني یې ما سره مخکې وړی. نو که څوک وپوهېږي په دا خبره کې اطمینان نه لري، را دې شي زه په خپل دوکانه کې ولاړ یم او که چېرې غلطي په ما کې وای نو زه خپل دوکانه کې بیخي نشم درېدی، بیا به زه خامخا به تښتېدم. نو راغلو دلته چې خوشپالنه مې دا خواهش ده چې وروره نه غلط کاروبار مې کړی نه غلط یم، چې چا وپوهېږي غلط وپوهېږي تور را باندې لګولی، هغه به خپل عمل باندې خپل سزا باندې د باید ورسېږي. زه په خلکو کې ډېر نامباده شوم، خو انشاءالله زه خدای نه مې امید شته چې غلط کاروبار مې نه ده کړی او ضیاءالله ټول پېژني چې غلط یې والا سړی دا نه. اصلي مجرم اوسه پورې نیول شوی نه ده چې څوک ده، خو په هغه خبرو کې بیا هم موږ کار نه لرو. موږ خپله د ځان صفایي کوو چې په د مرداړه غلطه کې موږ خپله نه یو. سلام دوستوالو ته مې سلام. عریضه مې په هغه کسانو کړی ده چې حواله یې ما عکس نیولی په فیسبوک کې جګ کړی ده، په سرانوالۍ کې مې هم کړی، قمندانۍ کې مې نه ده ورکړی، قمندانۍ کې به یې هم ورکړم. او دویم چې څوک غلط وپوهېږي خبره جګوي راپسې غلط وپوهېږي لیکل کوي، هغه به زه هم بیا پوښتنه وکړم د حکومت په طرف نه. خپل پښتنه خامخا کوم، د حق پښتنه کوم، نه غلط یم نه زورور یم، زه کمزوری سړی یم، خو د حق پښتنه زه په هر نمونه ورنه کوی شم او کوم یم.